درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. پښتونمل صاحب حاجي صاحب هم ځینو مسایلو ته اشاره وکړه، یعنې په ټوله کې د ناامیدګۍ مسله. امنیتي ستونزه رښتیا هم اوس داسې څه نه ده چې ګویا ارزګان کې دې اوسي، هلمند کې دې وي، زابل دې ناامنه اوسي خو کابل دې نه اوسي. تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې دغه جګړه یو ډول ډېره پیچلې شوې ده که نه، هېڅوک په هېواد کې د امن احساس نه کوي، خو زابل، ارزګان، بیا هلمند د ده احساس بیا د کابلیانو څخه لږ زره توپیر لري. هره ورځ هلته د جګړې غږ اورېدل کېږي او جګړه عملاً شته. لومړی ځل چې د داعش مسله یاده شوه نو داسې ویل شوی چې ګویا داعش مرکز ځان ته زابل انتخابوي. د داعش مسله څنګه ده اوس په زابل کې؟ داعش شته که څنګه؟ اول خو د حاجي صاحب د احساساتو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې د وطن په درد باندې دومره دردمند ده چې د تلویزیون له لارې څخه یې غواړي د ټولو هېوادوال دې مسایلو ته متوجه کړي. رښتیا هم امنیتي مسایل یوازې په زابل کې نه دي، نه یوازې په هلمند کې دي. تېره ورځ تاسو شاهد اوس په کابل کې انتحاري حمله وسوه او تر ټولو خوندي ځای وزارت دفاع مخ ته، د اداره امور مخ ته دا حمله وسوه. نو په داسې حال کې د زابل خلک یا د هلمند خلک خو طبعا به د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ وي، ځکه چې جګړه یا تر رئیس جمهور تر دروازې پورې رسېدلې. خو یو شی ده چې حاجي صاحب ته او ټولو لیدونکو ته باید ووایم، که ښه حال ده که بد حال ده، دا زموږ وطن ده، د دې وطن څخه چاره نه لرو. پاکستان مو نه پرېږدي، ایران مو نه پرېږدي، نه د مهاجر په توګه، نه د پناهنده په توګه، نه د سیاسي پناه په توګه. ترکیه کې خو تاسې وینئ چې اکثره ځوانان په اوبو کې ډوب سول. جرمني ته چې تللي وو هم دا څو میاشتې کېږي بیرته یې رالیږي افغانستان ته. نو که ښه یو که بد یو، دغه مو وطن ده، چاره نه ځینې لرو، نه ټول ځینې تلای سو، نه ټولو ته امریکا هغه ایسایوي ویزې راکوي. نو په کار دا چې دې حالت پر وړاندې له حاجي صاحب رانیولې، بیا تر ما پورې، بیا جبران صاحب تر تاسې او ټولو اورېدونکو پورې مبارزه وکړو تر څو دا حالات ښه لوري ته بوځو. دقیقا پښتونمل صاحب، خو متاسفانه په ځینو مواردو کې دغه مبارزه هم رنګ نه لري. هغه ځکه نه لري چې حکومت ورته ډېر بې پروا ده که نه. حکومت یو ډول دغه د انتقاد سیاست، سالم انتقاد سیاست داسې اوري لکه دښمني که نه. دا وایي چې حتما ما سره دښمني لري او هیڅ هم ورته نه کوي. او یا دا ده چې د اصلاح لپاره څخه هر هغه څه ته وایي هغه ګویا د انګلیسانو خبره اګنوروي که نه. نو په داسې یو شرایطو کې بیا رښتیا هم د ځوانانو مبارزه، د ټولو افغانانو مبارزه، د ولس مبارزه تر ډېرې حده پورې کمرنګه کیدی شي، ځکه چې حکومت بې پروا ده. که ستاسو نظر بیا هم پې لرم په همدې مسله باندې چې څنګه رښتیا حکم کولی شو چې د حکومت پاملرنه دې برخو ته وګورئ. د زابل مسله او د ارزګان او د هلمند مسله د نن ورځې مسله نه ده که نه. دا خصوصا د حکومت چې راغلی دی له دې وخت څخه هلمند قرار شوی نه ده، خو هېڅ ډول پاملرنه نه ده کړې که نه. یو اړیکه بیا لرو، بیا به انشاءالله تاسو ته هم درشو. میر سردار زدران صاحب موږ سره په لیکه کې ده. زدران صاحب ستړي مه شئ، مهرباني. جبران تاسو ستاسو مېلمه ته سلامونه او احترامات. علیکم السلام. تاسو بیا ستړي مه شئ. جبران صاحب موږ د مکتب په کتابو کې ویلي وو چې که نه کړې په بل چا باندې غرض، بل به نه کړې په تا باندې غرض. چې ګدا د بل په غوري غرض نه کړي، سپي به نه کړي په ګدا باندې غرض. ګوره د زابل واقع اعلان کړو چې 200 کارډ په پلانۍ ولسوالۍ کې، 400 کارډ په پلانۍ ولسوالۍ کې د داعشیانو شته. دا دوه نقصان مو وکړو. یو هم په ځان باندې دا اعتراف وکړو، په خپل وطن باندې وطن ته دا اعتراف وکړو چې داعشیان په افغانستان کې دي نه په پاکستان کې. دا ډېره ضرري خبره ده، ضرر دی زموږ، نقص دی زموږ لپاره. ځکه چې موږ بله ورځ انکار نه شو کولی چې دلته داعشیان نشته، خپله مې اقرار وکړو. دا یوه. نو موږ چې په دوی باندې غرض نه وایو چې 400 کاټې په یوه ولسوالۍ کې پراته وي، 200 کاټې په بله ولسوالۍ کې پراته وي، دوی موږ څه کوي. اصلي علت په زابل کې دا غم دی. او دویم دا که ستاسو په یاد وي زموږ دایمي نماینده په ملل متحد کې ووایي چې په موږ باندې داسې د پاکستان د خاورې نه کېږي، داسې ونه وي چې هغه اشغال شوې خاورې نه په موږ باندې داسې کېږي چې پاکستان اشغال کړې ده. خپله په دې باندې اعتراف وکړه چې دا خبره د پاکستان ده، د ډیرو نه یو خواته پاکستان دی. دا بله مخکې یو متل دی، وایي د بار کلي پېغلې چې ښه درې وله هغې نه هم دریابژه شوه. زموږ ټول امید د پاکستان کې زموږ سفیر ته و چې دا به په ټولو سفیرانو کې ښه سفیر دی، تر اوسه پورې ښه هغه هم کړې ده.
نو پرون په خپلو خبرو کې ووایي چې ګواښ یوازې افغانستان ته نه دی متوجه بلکې ګواښ دغه 12 هېوادونو ته روسیې ته هند ته پاکستان ته ازبکستان تاجکستان ته ټولو ته ګواښ متوجه دی د افغانستان نه نو دا خبره خو زموږ په ګټې نه دي نه پوهېږم چې زما نظر غلط دی او که زموږ د سیاسیونو نظریات غلط دي زموږ لومړي مرستیال ووایي چې په نوي کال کې به 2000 داعشیان شمال ته راځي د څه نه خبر شوې آیا ستا ورسره مصلحت دی ستا ورسره تعهدات دي چې 2000 داعشیان به راځي او شمېر یې هم ښیي زموږ رئیس جمهور وایي چې موږ داعشیان ګواښ نه دی افغانستان دپاره بلکې داعش منځنۍ اسیا ته ګواښ دی نو پرون روسیې رئیس جمهور ایران وکړ او کټ یې جوړ کړ چې موږ د دې ته نه مجبوروي چې موږ په افغانستان باندې ډزې وکړو آیا دا زموږ د خپله لاسه نه دي دا زموږ خپلې کړنې نه دي دا زموږ خپله وینا نه ده زما هیله دا ده چې زموږ سیاسیون په خپلو خبرو کې لږ پام وساتي لږ توجه وکړي د افغانستان په ګټه خبرې وکړي ګوره هغه څوک دوی خبرې کوي چې رغنده وړاندیزونه او سالمې نیوکې کوي خو رغنده وړاندیزونه سالمې نیوکې د دولت په ګټه دي د دولت په نقص نه دي دا موږ چې څه وایو د دولت دپاره د افغانستان دپاره دا نیوکې کوو نه د ځان دپاره نه دومره بدبخته یو چې موږ په خپل رئیس جمهور باندې وچ پوچه نیوکې وکړو او خپل رئیس جمهور ذلیله کړو خپل لومړی مرستیال ذلیله کړو خپل ولي ذلیله کړو نه موږ د دې دپاره دا وایو چې دا د دوی تکرارکي د هندو په دوکان باندې منګیر تېر شوی مار تېر شوی و نو هندو ژړل خلک ورته راغلل چې مار و تېر شو وایي داسې نه ژاړم چې مار تېر نه شو دا ژاړم چې دا عیار شي موږ دا نیوکې د دې دپاره نه کوو چې تقارن ولې داسې وو موږ د دې دپاره دا نیوکې کوو صفته خو مه وایه مننه ډیره زیاته مننه کوم زدران صاحب خیر هم مهمه مسایلو ته مې اشاره وکړه یو دا چې دقیقا دغه 14 کلنه مبارزه د افغانانو چې نړۍ ته دا ثابته کړه چې گویا پاکستان د ترهګرو اصلي ملاتړی کوونکی هیواد او یا هم د غزال د تمرین د ملاتړ د هر څه د پاکستان په خاوره کې دي او یا هم هغه تحت نفوذ خاوره کې چې تاسو هم ورته اشاره وکړه خو نن زمونږ سیاسون زمونږ چارواکي یا آگاهانه او یا هم غیر آگاهانه دا څه وایي چې په فراه کې دومره داعشیانې ډلې شته او د جلب او جذب مراکز شته په زابل کې په ننګرهار کې په کونړ کې په بدخشان کې په فراه کې په سرپل کې عملا دا څه د موږ له ادرس نه ویل کېږي چې تاسو خبره دقیقه ده چې دا خبره به موږ نفي کړي اوسي چې ګویا پاکستان د ترهګرو ملاتړی بلکې افغانستان د نخو خدای نخواسته په داسې څرګندولو باندې دویمه مهمه مسله دا ده چې ګواښ موږ ته نه بلکې منځنۍ اسیا هیوادونو ته ده خو په عامې اصطلاح باندې کله چې مشک له اوبو نه ډکېږي نو تر ځایه پورې رسېږي دغه څاڅکي هم افغانستان خرابولی شي ځکه چې افغانستان په هغه موقف کې نه ده چې له دغه پروژې نه د استفاده وکړی شي نو د روسیې اخطار یا هم اندېښنه دی هم پر ځای ده چې ګویا موږ د خدای نخواسته نه دې ته مجبوروي چې موږ پوځي اقدام وکړو چې رښتیا هم د افغانستان په خیر به نه وي په هر صورت په زابل کې د داعش مسله رښتیا هم په لومړیو کې لکه څنګه چې زدران صاحب هم ته اشاره وکړه په دې اړه باندې جبران صاحب یادونه وکړه تقریبا یو نیم کال وړاندې په زابل کې یو ډله پیدا سوه چې اکثریت بهرنیان ول او د سیمې خلکو او دوی ځانونه داعش بلل په هغوی کې هغه د منصور دادالله یو ګروپ هم پکې شامل و چې د طالبانو د امارت څخه جلا سوی و خو په هغه وخت کې بیا وسلوالو طالبانو او د دوی ترمنځ خو نړۍ جګړې پیښې سوې د زابل په ارغنداب دایچوپان او خاک افغان ولسوالیو کې ډېر زیات په لسګونو دغه کسان د بهرنیان او د منصور دادالله په ګډون وسلوالو طالبانو ووژل څه چې پاته و هغوی یې تسلیم کړل یا اکثره چې موږ د معلومات له مخې چې پاتې وي ماشومان او ښځې یې پاته وې په هغه وروسته د هغه سره د داعش نوم ختم سو هلته په زابل کې وروسته چې کوم اوس فعلا بهرنیان هلته موجود دي دا هغه خلک دي چې مخکې په شمالي وزیرستان یا د ډیورنډ پورې غاړه پراته وو خو بیا هلته چې کله عملیات وسول پاکستانیانو عملیات وکړل هغوی مجبوره سول
کډې رابار کړي او د زابل په شمول د افغانستان په یو شمیر سیمو کې سره تیت سول. اوس هلته کوم وسلوال سته، هغوی د داعش په نامه غږ نه ده پورته کړی، هغوی ځان داعش نه بولي، هغوی سره د داعش بیرغونه نسته، بلکې هغوی هغه وسلوال دي چې مثلا اکثریت ازبک پکښې کې دي، څه ناڅه عربان پکښې کې دي، په خپله د وزیرستان اوسیدونکي پکښې کې دي. نو بیا د چا تر ولکې لاندې او یا هم د چا د قومندې تر لاندې گویا فعالیت کوي؟ طالب یا داعش او یا هم بله ډله؟ دوی د طالبانو په اجازه په هغو سیمو کې میشت دي، حالت ژوند کوي، په جګړو کې هم تر ډیره حده برخه نه اخلي، د دولت پر ضد داسې غټ بریدونه یې نه دي ترسره کړي، دوی هلته ژوند کوي او امکانات لري. نو بیا موخې څه دي پښتون صاحب؟ نو افغان حکومت په وړاندې هم جنګ نه کوي، نو بیا موخې څه دي؟ ما درته یادونه وکړه چې دوی بهرني وسلوال دي، لکه د ازبکستان ډله ده یا ځینې چچنیایان دي یا عرب دي. اوس دوی فقط ځانونه او خپلې کورنۍ هلته خوندي کړي دي د زابل په سیمو کې. دوی کېدای سي یا وروسته د وسلوالو په ملاتړ جګړې ته داخل سي او یا هم په هغو خپلو هیوادونو کې چې دوی ورڅخه راغلي دي خپل سیاسي او نظامي اهداف تعقیب. نو بیا هم یعنې یو ډول ګواښ ده منځنۍ اسیا هیوادونو ته چې گویا همدغه دغه ځای نه گویا د جلب او جذب په حال کې وي؟ تر منځنۍ اسیا مخکې موږ ته ګواښ ده. بیا راځو په دغه مسلې باندې، دقیقاً په دغه مسلې باندې یوه اړیکه لرو. حسین ورور موږ سره په لیکه کې ده. مهرباني ګرانه ستړي مه شئ. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. علیکم السلام. بله سلام علیکم. عرض ادب حضور شما آقای جبران و میمان شما. تشکر جناب حسین صاحب. مهربانی. نخستی که یک انتقاد ما بالای دوستانی که خود به عنوان کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی معرفی میکنند که اینا را ما کتمانگرای حقایق یا کاسلیسای حکومت میگیم. ما امروز از آریانا نیوز یک سه میمون شنیدم که کاملا واقعا را مثل آفتاب میپوشانند. ما تأسف میکنم که اگر نمیفهمن نیاز نیست که چیری خود منعیش تحلیلگر معرفی کنند به ملت، و اگر میفهمن کتمان حقایق میکنن تا چه وقتی ملت مثل حکومت فریب میشن. اصل گپی که در رابطه با روی برنامه شما باید گفت که جنگ در افغانستان جنگ استخباراتی و قدرت نمایی کشورهای ابرقدرت دنیا هست. ای که در ای که برنده میشه و ای که ملت افغانستان به چه سرنوشت میرسه این ارزش نداره. آنچه که مهم است اهداف خارجه و تحقق اهداف خارجه توسط موقعهای در افغانستان. ما تأسف به این میکنیم که رهبری حکومت متشکل از کسانی هستند که اونها، ما بارها گفتیم که اونها احساس مسئولیت ندارند. اونها در این ملت افغانستان قربانی تحقق اهداف شوم خارجی ها ساختن و میسازند. اگر احساس مسئولیت یا عاطفه انسانی در ذهن یا در رکاب شورانای عزیز رهبری وجود می داشت، حداقل ملت افغانستان به صفت یک انسان میشناختند. ما به این متقن هستیم که ملت افغانستان دامنگیر فجایع امروز یا شرایط بحرانی تا قد فرسان نمی بود. و دومی که استخدام ها همیش در سطح رهبری بالایی یا در سطوح بالایی به اساس اعتماد دستگاه های استخباراتی کشورهای بیرون است و در سطح پایینی به اساس نگرش های فامیلی و قومی است. این که شایستگی داره نداره، این که تجربه داره نداره، این که عاطفه انسانی داره نداره، این ارزش نداره. آنچه که ارزش داره وفاداری و به حکومت گروهک و خودکامه امروز افغانستان است. و دیگه که جنگ افغانستان جنگ صادر شده و تحمیلی و فرسایشی بالای ملت افغانستان است. ما میخوام بسیار مختصر بگویم. ولی ما
تأسف به این میکنم که ملت افغانستان یا مردم افغانستان که خودش شجاع میگه، دلیر میگه و مردمایی که خود میراث خود اجداد خود معرفی میکنم که او اجدادی که او نیاکانی که ابرقدرت های دنیا را یعنی بزانو در آوردن، شکست دادن. من تأسف میکنم که امروز اینا کلش وسیله یا ابزار حکومت کفار یا حکومتی که دشمنی با افغانستان دارن و ابزار و وسیله از ما خود ساختن. اینجا بسیار زیاد تأسف است. ولی امروز ما تقاضا میکنم که تشکر جناب حسین صاحب. افغانستان امیدواریم که از خواب بیدار شود در مورد این حکومت گروهک و تروریست تصمیم اتخاذ کنند. تشکر جناب حسین صاحب. با مسائل مهمی اشاره کردین. جنگ استخباراتی و جنگ ما نیست. دقیقاً چې په زابل کې هم څه تیریږي؟ جګړه زموږ د زابل کې؟ حسین صاحب یادونه وکړه، واضح کړه چې جګړه زموږ نه ده او کنټرول هم زموږ په واس کې نه ده. خو داسې هم نه ده چې موږ جګړې ته سر ټیټ کړو او تسلیم سو ووایو چې نو هر څوک هر څه راباندې کوي، موږ یعنی په اصطلاح تسلیم یو، نور موږ د ځانه دفاع نشو کولی، د کورنۍ څخه دفاع نشو کولی، د خپل مال او د خپل عزت څخه دفاع نشو کولی. صحیح ده جګړه به پردي راوړي، خو دا هم کولی چې لږ تر لږه که د ولایت غم نشو خوړلی، خپله کورنۍ خوندي کو، خپل خپلوان خو خوندي کو. هر څه هم حکومت ته پرېښودل زما په نظر مناسب کار نه ده. دا حکومت هم د دې خلکو جوړ ده، خو یا ستا ورور پکښې ده، یا زما کاکا پکښې ده، یا د حسین صاحب زوی ورور پکښې ده، دغسې خلک پکښې دي. د دې لارې څخه که ځان جوړ کړو، خپله کورنۍ له خطره وساتو، د پردیو له جګړې وساتو، هغه خپل ورور، هغه خپل قریب، هغه خپل دوست په حکومت کې که پر ټیټه ده که پر لوړه وظیفه ده، لږ تر لږه دغو ستونزو ته متوجه کړو. توانېدلي به یو چې که 100% نه یي، حد اقل یو 20% خو به مو دا ستونزې راکمې کړي. پښتونمل صاحب یوه مهمه مسله چې دا د بېځایه شویو په اړه یادېږي، هغه دا ده چې داسې ویل کېږي چې ګویا عملاً د دې لپاره که سناریو جوړونه کېږي چې تر څو یوه سیمه پاتې شي د طالب فعالیتونو ته او یا هم د داعش فعالیتونو ته، تر څو هغوی په پراخه آزاده توګه باندې وشي کولی جلب او جذب وکړي او یا هم خپل فعالیتونه هلته منسجم کړي، تر څو د نورو تحرکاتو لپاره څخه. زابل کې هم همدغه څه ده؟ تاسو احساس کړي دي چې ګویا قصدن ګویا دغه څه کېږي؟ بیا هم وبښئ یو اړیکه لرو، بیا به تاسو دغه پوښتنې ته ځواب ورکړئ. حضرت الله ورموږ سره په لیکه کې ده. مهرباني ګرانه ستړي مه شئ. بله ګرانه که په لیکه کې یاستئ مهرباني. بله حضرت الله ورور زما غږ اورئ، مهرباني وکړئ. ښه فکر کوم چې تخنیکي ستونزه ده. مهرباني. ستاسو پوښتنې ته راځو. زابل کې زه د داسې څه شاهد نه یم چې قصداً د یوې یا بلې ډلې دا هڅه کړې چې خلک بې ځایه کړي. ما مخکې یادونه وکړه په زابل کې د جګړې او ناامنۍ په نسبت بیکاري، وچکالي او اقتصادي ستونزې هغه عوامل دي چې ډېر زیات خلک یې دې ته مجبوره کړي دي چې له خپلو سیمو څخه یا له خپلو کلو څخه بې ځایه سي. نو زه هلته د داسې څه شاهد نه یم او د نورو سیمو په اړه معلومات نه لرم، ځکه یې په اړه څه نه شم ویلی. دغه څه یعنې پکې نشته؟ د ډېر حده پورې باید زابل کې داسې څه ما نه دي لیدلي. بیا هم د ناامنیو مسله، تاسو د طالب او د داعش د اختلاف مسله یاد کړه کنه چې طالب راپورته شو او داعش ګویا هلته پرې نښوده، او په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوه ولو که روسیې اړخ رد کړي هم دي، نو خو بیا هم راپورونه شته چې ګویا روسیه دلته طالب سره مرسته کوي د دې لپاره چې د هغه دښمن مخه ونیسي چې یو ډول نه یو ډول دوی ته ګواښ ده چې داعش ده. طالب په زابل کې د چا له لوري حمایه کیږي؟ بیا هم د پاکستان که داسې شواهد یا اسناد تاسو هم لیدلي او ترلاسه کړي دي چې روسیه عملاً مرسته کوي؟ په خپله شخصا ما په دې اړه باندې څه نه دي لیدلي او حتی ډېر څه مې اورېدلي هم نه دي. فقط د مطبوعاتو له لارې دا اورو چې دغسې یو جریان دوام لري، دغسې اړیکې رامنځته سوي دي. خو په زابل کې زه د داسې څه شاهد نه یم، نه چا ویلي دي چې هلته د نوي وسلې لیدل سوي یا د نوي ماینونه لیدل سوي
داسې ډېره عامه دا خبره نه ده. کېدای شي که هم په شمالي ولایتونو کې دا خبره وي، ځکه هغوی هغه سیمو کې دي، هغه شمال هغه سیمه ده چې روسیې ته د تګ لاره ده، او زابل په جنوب کې ده. فکر نه کوم چې هلته ډېر تمرکز وي. بیا داسې ویل شوي چې ګویا په روزګان، زابل، حتی په هلمند په ځینو سیمو کې عملا دغه څه راګیر شوي دي د طالبانو د طالبانو سره د مرستې په برخه کې. خو په زابل کې زه شاهد نه یم. زابل کې حکومتولي څه ډول ده؟ آیا خلک ترې راضي دي؟ طبعا کوم ځای کې جګړې، کوم ځای کې ناامني، کوم ځای کې فقر، کوم ځای کې وچکالي، طبعي پیښې او امنیتي پیښې، دا ټول هغه څه دي چې حکومتولي هم تر سوال لاندې راولي. صحیح ده. په هغه اندازه باندې حکومت خدمات نشي وړاندې کولی چې خلک یې توقع لري. فساد یو بل عمده ستونزه ده چې نه یوازې په زابل کې بلکې په ټول افغانستان کې حکومتي ادارې ورسره لاس او ګریوان دي او افغانان ورڅخه ځورېږي. زابل هم استثنا نه ده. مشکلات پکې شته، ستونزې شته، خلک په هغه د خلکو توقعات ډېر زیات دي، خو د دولت امکانات او ستونزې بیا د دې معنی کې چې د خلکو توقعات پر وخت پوره شي. خلک ډېرې توقعات لري د پروژو په اړه باندې، د مکتبونو په اړه باندې، د اوبو د بندونو د جوړولو غوښتونکي دي، د سولې غوښتونکي دي، د کار غوښتونکي دي، د دولت او ملت د نږدېوالي غوښتونکي دي، همدارنګه د زیربنایي پروژو غوښتونکي دي. خو په تیرو 14 کلونو کې چې دغه د طالبانو نظام تللی او دا نوی نظام رامنځته شوی، ځینې دا غوښتنې ته مثبت ځواب ویل شوی ده، خو اکثره او مهمې غوښتنې لا اوس هم پر ځای پاتې دي او خلک یې غوښتونکي. که کوم بنسټیز کار چې په زابل کې شوی ده هغه څه ده؟ په زابل کې یوازې د کار د ملي پیوستون پروژې دي چې تر ډیرو کلیو پورې غځېدلې دي او خلک نسبتا ورڅخه خوشحاله دي. همدارنګه په خپله د کلات په ښار کې د برېښنا یو عصري سیستم جوړ شوی چې هم په ډیزلي جنراتورونو باندې چلیږي. ځینې ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شوي دي، کلینیکونه او روغتیایي مراکز ساحو ته پراخ شوي دي، او دا همدارنګه ځینې دولتي ادارې دي چې ودانۍ ورته جوړې شوي دي. دا هغه عمده او د پام وړ کارونه دوه حیاتي برخې چې د ښوونې برخه او د روغتیا برخه ده. څومره رښتیا هم تاسو راضي یاستئ ترې؟ خلک ما درته ویل چې توقعات ډېر زیات دي. زابل د دولتي معلوماتو له مخې په خپل تشکیل کې 250 ښوونځي لري، خو سږ کال چې لا کله کال شروع کېده 150 یې تړلي دي. یعنې له نیمایي څخه زیات، یعنې له 5 څخه 3 برخې ښوونځي تړلي دي، یوازې 2 برخې پرانیستې دي. همدارنګه په زموږ د معلومات له مخې چې تېر کال د عامې روغتیا ریاست څخه مو ترلاسه کړي ول، د زابل په بېلابېلو برخو کې 4 روغتیایي مراکز، کلینیکونه او روغتونونه موجود چې یوازې فکر کوم 2 یا 3 روغتونونه دي، نور ټول فرعي کلینیکونه دي چې دا په هیڅ صورت د زابل د پراخې جغرافیې دپاره بسنه نه کوي. نو غوښتنې دا بیا پرانیستي دي، فعالیت کوي، دا پرانیستي، دا 4 کلینیکونه چې دي دا پرانیستي دي، خو غوښتنه زیاته ده، ساحې ډېرې لري دي، مریضۍ ډېرې دي. ښه، همدغه کلینیکونه چې پرانیستي دي په همدغو سیمو کې، یعنې ښوونځي هم په همدغو سیمو کې دي خو تړلي دي، همداسې دي یا هغه پرانیستي ښوونځي په همدغو سیمو کې دي او تړلي ښوونځي بیا لرو پرتو سیمو کې دي؟ نه، د روغتیا په برخه کې په زابل کې څومره کلینیکونه منظور دي هلته مشکل نشته پر وړاندې، هغوی پرانیستي دي. تشکیل کې شته روغتیایي مراکز ټول پرانیستي دي، یعنې دغه روغتونونه په هغه سیمو کې دي چې هلته ښوونځي نشته، ښوونځي تړلي دي، ښوونځي هلته تړلي دي، خو روغتونونه پرانیستي، کلینیکونه پرانیستي. څه احساس کېدای شي وګورئ روغتیایي خدمات هم باید خلکو ته وړاندې شي او تعلیم و تربیه هم باید خلک وویني د خپل اساسي حقوق دي د دې هېواد اوسېدونکو. نو بیا دغه ښوونځي بند خو هغه مراکز بیا پرانیست دي. آیا فکر نه کوي چې رښتیا هم دا یوه دسیسه ده چې هلته د پلي کېدو په حال کې ده او عملا دغه څه جریان لري او موږ شاهدان یاستو؟ ځینې خلک دا نیوکه کوي چې دا خبره کوي چې کېدای شي دا دسیسه وي، خو د امنیت په شمول ځینې نور مشکلات هم شته چې د ښوونځیو د صحي مراکزو ته هم امنیتي مسایل دي او همدا ویل چې د امنیت تر څنګ ځینې نور مشکلات هم شته چې د ښوونځیو د بندېدو سبب کېږي، لکه د ودانیو نشتوالی، د سیمې د خلکو نه همکاري، د
د مسلکي معلمانو نه موجودیت او دغسې ځینې نور مسایل چې د دې سبب سوي دي چې د چارواکو په خبره دوی نه دي توانېدلي دا ښوونځي پرانیستي. ډېره زیاته مننه کوم پښتونمل صاحب په دې هیله چې زابل هم د هېواد د نورو ولایتونو په څېر پرمختګ وکړي او دغه غږ یوه ورځ موږ واورو چې زابل ډېر زیات پرمختګ کوي. ډېره زیاته مننه کوم. دغه بیرته خپل اصلي موضوع په اړه باندې غواړم څو ټکي یادونه وکړم. وخت مو ډېر لنډ دی پښتونمل صاحب. فقط دا ده چې دغه بېځایه سوي خلکو ستونزه په زابل کې شته. خلک بېځایه سوي دي او نور هم کېدای شي په راتلونکي کال کې بېځایه شي. خو هغه ادارې چې د نړیوال چوکاټ کې د مهاجرینو یا بېځایه سوو په اړه باندې کار کوي هغه په زابل کې دفترونه نه لري، فعالیت نه لري. UNHCR، IOM، UN هابیتات او ځینې نورې دغسې موسسې نړیوالې موسسې چې هغوی دا کار کوي، دا دنده پر مخ وړي تر څو بېځایه سوو خلکو یا له مهاجرو سره کومک وکړي. هغوی په زابل کې دفترونه نه لري، ښه پوښښ نسي راوستلی، هغو خلکو په اړه دقیق معلومات نسي ته پر وخت ترلاسه کولی چې بېځایه کېږي. نو هیله من یم چې دولت او که د دغو انجوګانو یا موسساتو مسؤلین په خپله زما غږ اوري زابل ته یا په بل داسې ولایت کې چې هلته د بېځایه کېدونکو ستونزه ډېره زیاته وي خپل دفترونه واستوي، خپل دفترونه پرانیزي او خپل فعالیتونه هلته پراخ کړي. ډېره زیاته مننه کوم. په همدې هیله درنو لیدونکو له تاسو هم یوه دنیا مننه کوم. تر بیا هم په الله سپارم. سوکاله اوسئ.